بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر سجاد د هضمي جهاز پاتولوژي 5مه برخه چې د سیلیاک ډیزیز څخه عبارت دی تاسو ته وړاندې کوم. د دې لیکچر په تهیه کولو کې په زیاته اندازه د رابنز پاتولوژیک بیسس اف ډیزیز د کتاب څخه استفاده شوې ده، مګر د دې ترڅنګ ځینې نورو آزادو ویب سایټونو او نورو منابعو څخه هم کار اخیستل شوی دی چې زه د دې منابعو د تهیه کوونکو څخه مننه کوم. که څه هم د اسهالاتو او ملبزار پشن ډیر معمول اسباب انتاني امراض تشکیلوي، مګر په هغو حالاتو کې چې اسهالات په مزمن ډول سره دوام وکړي او د ضد انتاني دواګانو سره بهبود حاصل نشي، نو ځینې نورو غیر معمولو عواملو ته لکه څنګه چې په دې جدول کې ذکر شوی دی باید هم توجه وشي. او د دې جملې څخه موږ به د سیلیاک ډیزیز په برخه نن بحث وکړو. سیلیاک ډیزیز یا ګلوټین سنسیټیو انټراپاثي یو امیون میډییټډ تشوش دی چې په هغه کې د نریو کولمو د مخاطي غشا تخریب منځته راځي او بالاخره په ملبزار پشن باندې منتج کیږي. ګلوټین یو پروتینی مرکب دی چې په غنمو، اوربشو او ځینې نورو مشابه حبوباتو کې پیدا کیږي او په دې پروسه کې اثنای عشر او د جیجونوم رومبنۍ برخې په زیاته اندازه سره متاثر کیږي. د دې ناروغۍ انټسټینل یا معايي اعراض عبارت دي له بطني دردونو او ناراحتیو څخه مزمن اسهالات او سټیاټوریا. د دې نه علاوه نور اعراض هم پکې لیدل کېدای شي. په ماشومانو کې د نشوونما تأخر، په ځوانانو کې عقامت یا انفرټیلیټي لیدل کېدای شي. همدارنګه افتس سټوماتایټس، ډرماتایټس هرپیټیفورمس، د وزن بایلل، انیمیا او د بندونو دردونه پکې لیدل کېدای شي. کله چې د سیلیاک ډیزیز په کاهلانو کې تظاهر وکړي، نو د عمر 13 او 14 کلنیو په منځ کې پیدا کیږي. د هضمي جهاز د اعراضو نه علاوه په دې ناروغانو کې کېدای شي چې انیمیا او کرونیک فټیګ ولیدل شي. ځینې ناروغان کېدای شي چې اعراض ونه لري او د هغوی سیرولوژیک معاینات مثبت وي او ویلس اټروفي پکې ولیدل شي چې دې ته سایلنت سیلیاک ډیزیز ویل کېږي. که چېرته په ناروغانو کې یوازې سیرولوژي مثبت وي او ویلس اټروفي او اعراض پکې نه وي موجود، نو دې ته لیټنت سیلیاک ډیزیز ویل کېږي. که چېرته سیلیاک ډیزیز د ماشومتوب د دوران څخه شروع شي، نو دا هغه وخت پیل کېږي کله چې ماشومانو ته د شیدو ترڅنګ نور غذایي مواد هم شروع شي کوم چې ګلوټین لري. په دوی کې عموما مزمن اسهالات، بطني دردونه او ناراحتي او ایریټیبیلیټي، بې اشتهایي، د وزن بایلل او د نشوونما تأخر لیدل کیږي. د ګلوټین د هضم په دوران کې د هغې یو جز د ګلیادین په نامه منځته راځي او وجود د دې پروتینی مالیکول په مقابل کې معافیتي عکس العمل یا امیون ریسپانس او یا امیون ریاکشن ښکاره کوي. دا امیون ریاکشن د سیل میډییټډ انجری او د انټي باډي د تولید سبب کیږي. په دې شکل کې د سیلیاک ډیزیز ځینې علایم ترسیم شوي دي. په نورمال حالت کې چې دلته باید د ویلس ساختمان موجود وي، هغه له منځه تللی دی او د اپیتیلیل حجراتو په منځ کې د لیمفوسایت حجراتو تعداد د 10% څخه زیات شوی دی. همدارنګه د دوامدار تخریب او ترمیم له امله په دې حجراتو کې د مایټوسس اندازه زیاته وي او د بلې خوا څخه د دې کریپټ عمق هم زیات شوی وي. که چېرته د دې حجراتو مګنیفاید یا لوی شوی شکل ښي خواته وګورو، نو کله چې د ګلوټین پروټین
و فوحې ته ورسیږي نو د ځینې پروټیولایټیک انزایمونو په واسطه چې د په برش بارډرز کې موجود وي د ګلوټین مالیکول په وړو پارچو باندې تجزیه کیږي او د دې اجزاو یوه برخه هم د ګلیاډین په نامه یادیږي. ګلیاډین د 33 امینو اسیدو څخه جوړ شوی یو پپټاید دی چې د پروټیولایټیک انزایمونو په واسطه د دې څخه نورو په وړو اجزاو باندې د تجزیه وړ نه وي. کله چې ګلیاډین جذب شي نو د ټیشو ترانسګلوتامینیز انزایم په واسطه باندې د هغې یو امین مالیکول قطع کیږي او دغه ډي امینیټډ شکل د ګلیاډین امیونوجینیک وي، یعنی د امیون سیستم د تنبیه سبب کېدای شي. کله چې دغه مالیکول د APC یا انټیجن پریزنټینګ سل په واسطه باندې جذب شي او پروسس شي نو بیا ټي سل ته وړاندې کیږي. دغه ټي هیلپر سل بیا دغه مالیکول و بي سل ته وړاندې کوي او بي لیمفوسایت د هغې په مقابل کې ځینې انټي باډیګانې جوړوي چې دلته یې نومونه ذکر شوي دي: انټي ګلیاډین، انټي انډومیسیم او انټي ټیشو ترانسګلوټامینیز انټي باډیګانې. دا انټي باډیګانې د سیلیاک په ناروغانو کې سویه یې په سیروم کې زیات وي او په تشخیص کې د هغې تعینول ګټور تمامیږي. همدارنګه ټي سل د ځینو کیمیاوي موادو د تولید په واسطه لکه انټرلیوکین مختلف اقسام، خصوصا دلته انټرفیران ګاما ذکر شوی، د ځینې لیمفوسایټونو د فعال کېدو سبب کیږي او همدارنګه د نیچرل کیلر د حجراتو د فعالېدو سبب کیږي او د دوی د مستقیم حملې په واسطه باندې د اپیتیلیال حجراتو صدمه او تخریب منځته راځي. که چېرته یو ناروغ د سیلیاک ډیزیز کلینیکي اعراض او علایم ولري نو د قطعي تشخیص لپاره هیستالوجي او سیرالوجي معاینات مرسته کوي. په دې شکل کې د نریو کلمو د مخاطي غشا نورمال حالت ښکاره کیږي چې یو نورمال ویلس ساختمان لري او د هغې د اپیتیلیل حجراتو په منځ کې د لیمفوسایټونو تعداد د 20% څخه کم وي په نورمال حالاتو کې. د سیلیاک ډیزیز د هیستولوژیک تغییراتو په جمله کې د ویلس ساختمانو د اوږدوالي کمیدل او د لیمفوسایټونو د تعداد زیاتېدل په مخاطي غشا کې او همدارنګه په لامینه پروپریا کې د پلازما سل زیاتېدل دي. په دې شکل کې ښکاري چې د اپیتیلیوم سطحه بیخي هموار شوی دی او د ویلس ساختمانونه بیخي له منځه تللي او د اپیتیلیل حجراتو په منځ کې د ټي لیمفوسایټس تعداد د 10% څخه هم زیات شوی دی. په دې شکل کې په مقایسوي ډول سره مونږ د یو نورمال مخاطي غشا او د سیلیاک ډیزیز مخاطي غشا مقایسه کولی شو. په چپه خوا کې مونږ نارمل ویلس ساختمان ګورو، مګر په ښي خوا کې ګورو چې ویلس ساختمان بیخي هموار شوی دی، له منځه تللی او په سطحه کې دلته د التهابي حجراتو تعداد هم زیات دی او دا کریپټس عمق زیات ژور شوی دی. د سیلیاک ډیزیز په ابتدایي او خفیفو حالاتو کې د ویلس ساختمان نورمال ښکاري، اما که چېرته همدغه نسج د CD3 په واسطه تلوین شي، کوم چې په بي شکل کې لیدل کیږي او لیمفوسایټونو ته نسواري او بارز رنګ ورکوي، نو په ښکاره ډول سره د دوی تعداد د نورمال اندازې څخه زیات دی. په نسبتاً پرمختللي حالاتو کې د ویلس ساختمان اوږدوالی کم شي او پنډوالی زیاتیږي او په هغوی کې د ټي لیمفوسایټو تعداد هم زیات وي. په ډیر پرمختللي حالاتو کې
د ویلس ساختمانونه بیخي د سطحې څخه هموار شوي وي او نه ښکاري، او مګر د لیمفوسایتونو تعداد هم د 10% څخه دلته زیات ښکاري. په دې شکل کې په لامینه پروپریا کې د التهابي حجراتو زیاتوالی لیدل کېږي، خصوصا پلازما سل حجرات په دې کې په زیاته اندازه سره لیدل کېږي. لکه څنګه چې مخکې هم ذکر شو، د سیلیاک ناروغان ځینې انټي باډیګانې جوړوي چې د دې انټي باډیګانو د سویې تعینول د هغوی په وینه کې تشخیص سره مرسته کوي. دا انټي باډیګانې معمولا د امینو ګلابولین A په شکل وي، مګر په هغو ناروغانو کې چې د امینو ګلابولین A فقدان لري، نو په هغو کې بیا د امینو ګلابولین G شکل د انټي ګلیادین تعینول تشخیص سره مرسته کوي. د هضمي جهاز نه د باندې د دې ناروغۍ اعراض او علایم عبارت دي له ارترایټس، سیژرز، افتس سټوماتایټس، چې په دې حالت کې د خولې په مخاطي غشا او یا د ژبې په یوه برخه کې قرحات لیدل کېږي. همدارنګه آیرن ډیفیشنسي انیمیا او د نشونما او بلوغت تأخر په دې ناروغانو کې لیدل کېدای شي. ډرماتایټس هرپټیفورمس یو پپیولو ویسیکولر جلدي رش وي چې خارښت سره توأم وي، او که چېرته د امینو فلورسنټ معایناتو په واسطه ولیدل شي، نو د جلد په ډرمو اپیډرمل جنکشن کې د امینو ګلابولین A ترسبات لیدل کېږي. د سیلیاک په ناروغانو کې ځینې کانسرونه لکه ټي سل لیمفوما او د نریو کولمو اډینوکارسینوما واقعات د عامو خلکو په مقایسه زیات لیدل کېږي. سیلیاک ډیزیز کوم کامل او قطعي علاج نه لري، او د هغې تداوی دوامدار او په ټول عمر کې د ګلوټین لرونکي حبوبات لکه غنم څخه پرهیز کول دي، او په عوض کې باید د هغو حبوباتو څخه چې ګلوټین نه لري لکه وریجې، جوار او یا نور نشایسته‌ایي موادو څخه باید استفاده وشي. د لاکټیز یا ډای سکرایډیز انزایم چې د شیدو د کاربوهایډریټ د تجزیې سبب کېږي، د نریو کولمو د مخاطي غشا په برش بارډرز کې موجود وي. څرنګه چې په سیلیاک ډیزیز کې دا اپیتیلیال حجرات اکثرا له منځه لاړ شي، نو د دې ډای سکرایډیز انزایم سویه هم ډیر راټیټیږي. نو په دې ډول سره د دې ناروغانو کې د شیدو او نورو لبنیاتو تحمل مشکل وي، نو په حادو مرحلو کې باید دا ناروغان د شیدو او لبنیاتو څخه هم باید پرهیز وکړي. د تداوی په برخه کې دا ناروغان باید ویټامینونه هم واخلي، ځکه چې د ویټامینو او منرالونو جذب په دې ناروغانو کې هم متاثر شوي وي. په ځینې دواګانو کې او حتی ځینې آرایشي موادو کې د غنمو د سلولوز څخه استفاده شوی وي، او په دې ډول سره د دې موادو استعمال د سیلیاک په ناروغانو کې کېدای شي چې د اعراضو د پیدا کېدو سبب وګرځي. ځینې دواګانې په خپل لیبل کې دا ذکر کوي چې په هغوی کې ګلوټین نشته، مګر که چېرته دواګانې دا لیبل نه لري، نو دا معنا نه ورکوي چې په هغوی کې د ګلوټین لرونکي موادو څخه کار اخیستل شوی نه دی. زه په اخره کې ستاسو د توجه څخه ډیره مننه کوم، او هیله کوم چې دا لیکچر تاسو ته ګټور تمام شي، او په لوی خدای مو سپارم. سلام علیکم.